اوس اسمبلی سونه کسان دي، امناګان څومره دي، تعداد معلوم دی تاسو ته؟ غالبا چې د 300 نه سیوا دي، او په هغه وخت کې کېدای شي چې د 200 نه سیوا و. او علماء کرامو هغه دومره کردار ادا کړی دی چې قادیانې کافر ثابت کړی دی. نن قادیانې ځان ته چې کوم دی مسلمان نشي ویلی، قادیانې نن په پاکستان کې د خپل مذهب پرچار او تبلیغ نشي کولی. دا د علماء کرامو کردار دی. که دا علماء کرام نه وي، نن به دا قانونا چې کوم دی قادیانې په دې لاره باندې بندولی نشو. قادیانې به هم راتلو، قادیانې چې کوم دی خپل عبادتګاه ته هغې مسجد هغوی هم وي. قانون کې دا درج شو چې قادیانې به خپل عبادتګاه ته مسجد او جماعت نه وي. جماعت خو صرف هغې ته ویل کېږي چې په هغې کې د الله تعالی عبادت کېږي. نو عزتمندو، دا قانونونه چا درج کړي دي په اسمبلی کې؟ په های کورټ کې چا درج کړي دي؟ په سپریم کورټ کې چا درج کړي دي؟ او د دې قانون غلبه چې کوم دی دا چا راوستې ده؟ دغه علماء کرام راوستې ده چې ما اوس تاسو ته چې کوم دی د یو مثال نه دا علماء کرام لالونه ثابت کړل. دا دې لالونو چې کوم دی په پاکستان کې دا قانون چې کوم دی دا نافذ کړی دی. عزتمنده، که دا قانون دی علماء کرامو دې لالونو نوې ثابت کړی، نو نن به قادیانې چې کوم دی ستا په کور کې هم پیدا و، ستا بچې به هم قادیانې و، ستا لور به هم قادیانې وه، ستا ښځه به هم قادیانې وه. ای سپینګیریه ته به هم قادیانې وې. خدا د چا برکت دی؟ دا د دې علماء کرامو برکت دی او د دې لالونو برکت دی. نو عزتمندو، دا علماء کرام زمونږ چې کوم دی په صحیح طریقې سره د قرآن او د حدیث په رڼا کې چې کوم دی ښکلې او ښایسته تربیت کوي. د دې علماء کرامو لاره خپله کې قسم دی که د دې علماء کرامو لاره مونږ خپله نه کړه، نو دغه قادیانیت طرف ته به مونږ ځو، دغه یهودیت طرف ته به مونږ ځو، دغه عیسایت طرف ته به مونږ روان یو، دغه هندو مذهب طرف ته به مونږ روان یو، دغه سیک مذهب طرف ته به موتا بیا روان یو. موتا به بیا چې کوم دی خپله حقه لاره نه پېژنو، ځکه چې زما او ستا سره خو د علم رڼا شته نه. د علم رڼا د چا سره ده؟ د دې لالونو سره او د دې علماء کرامو سره ده. د علم په رڼا کې دوی مونږ ته چې کوم دی صحیح لاره ښیي. الله تعالی دې مونږ او تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.